د معجزات اختیاریه او دلایل زمو سره بلا ډیر. تبیان کې رستمی عبدالسلام رستمی وهابي هغه چې کله د کرامت او د معجزې نفي کوي کنه نو ګوره یو آیت او یو حدیث په نفي کې نشي پیش کولای. غاټ زور یې څه دی دا د موږ سره مخامخ پروت دی. دا وره التبیان فی تفسیر ام القرآن د چا دی؟ د عبدالسلام رستمی دی او صفحه نمبر 6 ده 61 د ځان سره ولیکي ښه صفحه 6 ده یو شپېتمه صفحه ده او دې چې د معجزه او د کرامت نفي کوي څه پیش کوي؟ نه آیت او نه حدیث نه اجماع، صرف د علماء اقوال. صرف د څه اقوال؟ نو معجزه او کرامت د عقیدې مسله ده کنه ده لګه دې کې د مولیانو اقوال چلیږي او بیا د علماء اقوال کې خیانت کوي. یو قول پیش کوي د شیخ عبدالحق رحمت الله علیه هغه وی چې کرامت او معجزه دا د نبی فعل نه دی نه کسبن او نه خلقن او موږ دا غو شل اقوال پیش کولې شو چې هغه وی چې کرامت او معجزه فعل النبی کسبن دی. نو دا هغه قول کې خیانت کوي دروغ پاغه ورته پی ګوره ورته سوي دا زه بستاسو پکار شي درته ټول وایم. اعلم ان الافعال الصادره على يد بشر او انسان قسمان. پوښه چې افعال چې صادریږي په لاس د بشر او یا د انسان دا دوه قسم دي. الاول اول نمبر الافعال العاديه افعال عاديه دي مثل اكل الطعام الحاضر باليد لکه حاضر طعام خوړل پلاس او شرب الماء الحاضر باليد یا د حاضر او بس کلو پلاس سره ولبس الصوب وغير ذلك من الافعال الكثيره الوقوع چاغن ډیر زیات افعال دي. نو دا خو هغه افعال دي چې دا افعال عادیه دي ورسېدل کنه. فاذا قصد العبد هذه الافعال کله چې بنده د دې افعال اراده وکي يفعلها كيف يشاء نو کوي بنده دا کارونه چې څنګه خوښ شي پرتوک څنګه چې کمیس څنګه چې روټه څنګه خوري غټي نوړې علي وړې علي او بسنګس کې پيوساس کې پدریوس کې بنده دا کولیش. هو خلق هذه الافعال د دې افعال خلق منسوب الى الله تعالی. چاته منسوب دی؟ خلقا پیدا کړی چا دي؟ دا الله تعالی. وکسبها الى العباد او د دې کسب چاته منسوب دی؟ عبادت. کما هو مذهب اهل السنه ودا د اهل سنت مذهب دی. دلته حق خبره کړی ده حق تبع حق وایوغه بخلا لا تقل لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال. دې ته موږ دا خبره چاوکا دې ته وګوره څه خبره وکا مونږ دې ته نه ګورو چې دا سړی وابي دی خبره ټیک کړي دا خوراک سړی کوي سکاک سړی کوي جامې سړی اچي دا دې کوي چې څنګه خوخي کولې شي او دا منسوب دی باری تعالی ته خلقن پیدا کون کې هغه دی او منسوب دی بنده ته کسبن کاسب دی خبره ټیک ده. په خلاف د معتزله سوی بنده چې څه کوي دی په خپل پیدا کوي. فإن عندهم داغي پنس العبد خالق لافعاله بنده خالق دی د خپل افعالو کما هو کاسب لک څنګه چې دی کاسب دی. نو معتزله بنده مختار کول غني خالق هم غني او کاسب هم غني. ويكفي عليهم قوله تعالى داغي په خلاف دا قول خدای تعالی مونږ ته کافی دی. والله خلقكم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی او چې تاسو کوم عمل کوي هغه الله پیدا کړی. وليس هذا المقام تفصيل هذا المرام دا مقام تفصیل لدی مقصد نه دی. فندخل السيف في النيام وی مونږه توره پکاش کې دنه کو ډیر خزوانه کنه یی توره پکاش کې دنه کې نو توره پکاش کې دنه کا نو خبره ته خطا شو وګن. وثانی وی دویم الافعال الخارقه للعاده دویم هغه کارونه چې پلاس د بشر صادریږي خارق للعادت دي مثل المشي على الماء لکه مزل کول وبو د سر د پاسه والقعود في الهواء او لکه ناست په هوا کې وكون الاسوا حيه تسعى او ګرځیدل د امسا چې مارته جوړ شو منډي وای وخروج الناقه من الحجر او راوتل د اوخي د کانینا وغیر ذلك او د غرنګ نور راواله. فهذه الامور ندا کارونه په بو ګرځیدل په هوا کې ناستل امسانا س جوړول مار جوړول کانینا او خراويستل
ان صدرت بيد النبي کدا صادر شو پلاس د نبی فموجزه معجزه ده، دا خبرم صحیح ده. وبيد متبع النبي او که پلاس د نبی د تابعدار ظاهر شو فکرامت نو بیا کرامت دی، دام صحیح ده. وبيد مخالف عن النبي او که پلاس د مخالف د نبی صادر شو فاستدراج استدراج دام صحیح ده. اوس ته شیخ خطا شو، اوس ته نګاړې د پټلینه پری وته وابي کا کنه. وهذه الافعال دا افعال دا معجزات او کرامات ليست بخلق الانبياء والاولياء وغيرهم ولا بكسبهم واختيارهم. ودا کارونه نه د نبی په خلق دی او نه د نبی په کسب دی. معجزه نه د نبی ته منسوب د خلقن او نه هغه ته منسوب د کسبن. تاسو نه تاسو کوم چې په ابو باندې سړی ګرځي جانماز واچي یو دی پراشي کینی پی او یا پیروانی قدمونه پیالي او ابو ورته داسې شي لکه ځمکه داغه کسب ته پکې دخل شته که نشته؟ کنه هغه ولاړې دریا په غاړه او هوا راشي اوچتې کې اوبو باندې کینی او پورې غاړه واړي داسې وي. اختیار او کسب ته ورګې دخل وي کني په ایمان وایا. اوس دلته د مازغه کار کوي کله ونه شوي دي په ایمان وایا څوک چې روټي خوري داسې خبرې کوي. په خبر د بوس خوړه ټانټي جوړې څه شي سبلاو خراشه دویم ته په هوا باندې کې ناستل په هوا باندې با لقمان سرخسی رحمه الله ګرځیدلو جانماز به واچولو هوا به والوزولو په هوا به ګرځیدو په دا جانماز چول په غي باندې کې ناستل. یا سليمان عليه السلام تخت ورختل هوا ته امر کول چې ځه کسب اقوال صادریدل تخت ورختل افعال د بنددي هغه صادر شو کنه. هدا غرنګ راواله موسی عليه السلام چې د امسانه مار جوړېدو نو هغه به کې خود لکنه الله به ته مار جوړ کو پونش فل په خبره باندې. نو دی وی بل بفعل الله تعالی فقط ودا صرف د الله په فعل سره دی. بل هم وی بلکې دا انبیاء اولیاء فی هذه الافعال پدې افعالو کې مثل قلم الکاتب ګوره جبری دی کنه. اوس د قلم او د پته مثال د جبریو کتابونو کې د مخلوق ور کړی شوی دی. اوس د مخلوق کې دا غلوی مخلوق چې نبی ولی دی دغه مثال د قلم د کاتب سره ور کوي. وی بل هم د انبیاء او د اولیاء په دې افعالو کې چې معجزات او کرامات دي مثل قلم الکاتب وی دا په شان د قلم د کاتب دی. یكتب به الخطوط چې هغه په خطونه لیکي وینقش به النقوش او هغه په نقشونه چي ودا د سی مثال له. نو قلم څه کولې شي که کاتب را واغستو او چلیه خو چلی او کني د کلم لاس دی خو د خط او نقش واچي چولې شي نه. وی د نبی د ولی دغه سی مثال له کله راوالی په هوا کې په هوا کېږي او کله راوالی په دریابي ورواچي ورچولې کېږي. یعنی مړ نبی ولی خو د قلم مثال له د خوار معاذ الله وی سبوت الکه جبری شو کنه شو. تاسو ته ما د نبی کسب پکې ثابت کو کنه. خبیالان دي دلایل سویلی دي وی فلانا وی اوس نثبت بالآیات والاحاديث ثابتو مونږه پایاتونو په حدیثو سره آیت او حدیث بیان دی ویلې ښه واقوال السلف والخلف او په اقوال د سلف او د خلف نو تا اقوال السلف او د خلف منیسه سلف سلور امامان دي دغه اقوال منیسه کینه دروغ جن کاذبه. اوس درته اقوال السلف او د خلف او د عقیدی مسله کې یاد شو او خلف شامل او د نور متأخرین فقهای دا ته منیسه شرمیدل یا دروغ وي. ان المعجزه والكرامه عند اهل السنه والجماعه ختم اهل السنه والجماعه من تقوي اهل حديث امكان اوس دا وره ليست باختيار نبي ولا ولي پوښولې خلافا للحكماء والفلاسفه فالآيات منها آياتنا كم دي قول الله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل انما الآيات عند الله ورته معجزې د الله سره دي. نو معجزې د الله سره دي نو تاسو چې معجزې نبی ته الله نه ور کوي. انما الآيات عند الله چرته دراغه چې معجزه د نبی او د ولی اختیار د نبی اختیار کینی دا پکې راغه سراغه دا خدام راځي قل انما العلم عند الله علم د الله سره دی. نو ته د علم دا بیا ولې کې چې علم د الله سره دی دینه خدا نه ثابتېږي چې بس علم د الله سره دی او نبی ته نه ورکی دغه اختیار کې نه وي. پوه شولې په خبره باندې ثواب د الله سره دی ته په خپل اختیار ثواب حاصلول شي کنه شي حاصلول
اجر چا سره دی؟ الله سره دی. نو آیتونه پیش کوي خو لکه مثلا نه د تامه دسه آیت نه دی پیش کړي چې هغه نه دعوت تام شي چې معجزه د نبی اختیار کې نه وي دسه آیت پیش کړي نه غو دوکه کې تعریف کې لګي. عمدۃ القاری اوم جلد 283 ولیکي عمدۃ القاری د اهل سنت دی. عمدۃ القاری تراواله اوم جلد صفحه 283 لیکل واقعه د جریج نکل کې هغه واقعه خو یاد ده کنه. دو سو 83 فرمای ان الکرامه قد تقع من الولی باختیاره وطلبه. دا اهل سنت دی کنه. ان الکرامه قد تقع کرامت کله کله واقع کیږي او صادریږي من الولی د ولینا باختیاره وطلبه په اختیار د ولی او په طلب د ولی. عمدۃ القاری والا سوق دی بدر الدین عینی الحنفی دا حنفی دی ښه اوس رستمی او بل کو جاخیل پنځبری حنفی پاغي څه پوي د نوم حنفیان راوتی نن سبا ایزنه چروان شو دی ترخم پورځي کنه په هر کانی باندې لیکلی دیوبند کی تصویر پنځپیر او پنځپیر شرمېدل تاسو میا ځان ته دیوبندیان او حنفیان وای. عمدہ شان اوم جل صفحہ 394 ترا کا مسلم دویم جل سے شو اور مسلم دویم جل صفحہ 313 مسلم دویم جل صفحہ 313 پر مونږ چت کو غنه دي زنه یا دلته پروتوین دادې د زیړ چې د سی غزیدل د کاپې لاندې زیړ د بر راول هم لیکلو مسلم دویم جلد 313 عمدۃ القاری اوم جلد 394 دا قول دالته امام نووي رحمت الله علیه شافعی مذهب دی او سلور مذهبون ول اهل سنت دی ښه اغم دا ذکر کړي علیکم لیکلو 313 راشي ټول وګورئ دی خوراشي چې شک موزي دی خوراشي د اهل سنت د دي کو اهل سنت نووي د منهاج کې سوای د جوړې واقعیا نقل کوي ګوره دلته سوای ومن هدينا مسلي روباسي اوره په حدیث د جوړې کې مسلې دي کنه فواید کثیره صحیح شو منها کې روباسي ګوره سوای دلته ومنها اثبات کرامات الاولیاء په دې حدیث کې څه دی د اولیاء د کرامت اثبات دی وهو مذهب اهل السنه دا مذهب د اهل سنت دی د اولیاء کرامات اومني خلاف للمعتزله وفيه او په دې حدیث کې دا امراغه چې ان کرامات الاولیاء قد تقعوا باختيارهم وطلبهم دا کله کله د ولی په اختیار او دغه په طلب واقع کیږي وهذا هو الصحيح او دا صحیح خبره ده ان اصحابنا المتکلمین ومنهم من قال او بعضی وی چې نه واقع کیږي او صحیح کم دی چې دغه په اختیار او په طلب کې واقع کیږي. اهل سنت څوک دي؟ امام نووي شک مو وته اوس درته وابي پنځپيري سپین پټکي په سر کو درته وی زه حنفي اما او درته وی چې کرامت او معجزه د نبی او د ولی اختیار کې نه وي تب ورته سوى فيه ان کرامات الاولیاء قد تقعوا باختيارهم وطلبهم وهذا هو الصحيح. دا څه د بریلی کتاب خو نه دی کنه اسنه چې بیا درته څوک وي چې د بریلی کتابونه راته پیش کړي دا بریلی دی شکم ختم شو هاي 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 دیو د اهل سنت والجماعت دین ته د اهل سنت چا ټیکدار کړي یار راشه اهل سنت درته زو خای ها شرح مقاصد راواله دریم جیل راشه
هغه مجموع رسائل لاندې سویم جلد دی ما ګوتی تو ګوره تراواله وی اهل سنت والجماعت وای چې ان الکرامه والمعجزه ليست باختیار نبی ولا ولی وی هغه وی چې دا د نبی او د ولی اختیار کې نه وي اولی کې ځان سره شرح المقاصد د چا دا د امام علامه مسعود ابن عمر ابن عبد الله الشهیر بسعد الدین تفتازانی صفحه نمبر ځان سره اولی کوي 327 دریم کنا تاونه ریدو صفحه 327 المبحث الثامن الولي المبحث الثامن الولي قال المبحث الثامن الولي هو العارف بالله الصارف همته أما سوى والكرامة ظهور أمر خارق للعادة من قبله ندو طرفنا بلا دعوى النبوة وهي جائزة ولو بقصد الولي اگر که په قصد او په ارادي او په اختیار د ولی وي دا روا دي دې د ځان نه کله کله سکه لکه هغه د قصد او هم او اراده کې دې د ځان نه اختیار کې تفرقونه هم کوي ځان ته مجتهدین هم وای کنه کټ پکټ بار ترول کې کړه او تا به دوکه کی نو ورته کړه تمړه باندې را سره خبره مو کو سپینی عبارت پیش کوم سپینی عبارت پیش کا بس ځان نه راته اقسام ما جوړه وزن نه جوړ کی دې کې لس صورتونه دې کې 15 دې کې شپږه غدي ا مسله ګول معقول کی تعالی ذهن واړی را واړی قدغه صورتونه ته ذکر کې کوم کتاب ذکر کړي وای هاي بس ته مجتهد پدې کې چا کیا ته چا مجتهد جوړ کړي پدې کې ځان نه جوړې لګي خبیا راشه وی ګوره صد کرامت منون کی دی او ستنه منکر دی منکر ته نسوک دی لکه وی منکر د دینه چې کم دی وذهب جمهور المسلمین الى جواز کرامت الاولیاء ومنعه اکثر المعتزله الکه جمهور مسلمانان څه کوي هغه د کرامت د جواز قیل چې کرامت شته منع کوي څوک معتزله اکثر معتزله والاستاذ ابو اسحاق استاذ ابو اسحاق دا څوک ولکه الاسفارینی یمیل الى قریب من مذهبهم دیم د معتزله مذهب ته اعلان کولو دم کرامتو کی چون چیرا کوله کذا قال امام الحرمین خوس راشه مجوزون سوکو اکثر مسلمین اهل سنت ثم المجوزون بیا چې کم د کرامت جواز ورکون کی چې کرامت شتا ذهب بعضهم اغي کې بعضی مولیانو بعضی شذور نذور کنه دمو زمانه کې مشته کنه بعضو اغي ذهاب کړي الی امتناع کون الکرامتی اغه منعوالی کېدلو د کرامت ته چې کرامت منع دی بقصد و اختیار من الولی په قصد او په اختیار د ولی کې دا نوي بعضو بیا دی خواته کړي چې کرامت منم او اختیاري نوي والمرضی عندنا او پسندیده قول زمون په نسبت باندې اهل سنت دغه کوي پسندیده قول زمون په نسبت باندې تجویز جمله خوارق العادات فی معرض الکرامات چې دا جواز ورکول دي ټول کرامات لرا کفی الحیات دی که بعد الوفات دی کفی الاختیار دی که بلا اختیار دی چې پاغه د کرامت په تور د ولینه صادر شو کنه نو اختیاری مشته او غیر اختیاری مشته په حیات او بعد الوفات کې مشته دا ول شرح المقاصد دریم جلد 327 او 328 صفحه الیک دا د بریلوی کتاب دی نو زنه پویګه مجدا کم شزونه موږ سره خو کوابی ته کتاب پیش کوي دا د بریلوی کتاب پیش کوي ک پنځپيري ته پیش کوي دا د بریلوی کتاب کې پیش کوي نه پویګو نو سبا کې ور سره اذان سره بل حواله ولیکي تفسیر روح البیان تفسیر روح البیان ولیکي اوملیکا پکم آیات به ګورې شپږم جلد لیکي شپږم جلد فأغا آیت قال الذي عنده علم من الكتاب من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك او ویلی سلیمان علیہ السلام ته غزوان چې دا غسر علم د کتاب او چې آصف رحمه الله پوښوي
زبدر تاراتلو کم تا ته په دې تخ سره مخکې دا غینا چې را واپس کیږي تا ته اغرب او نظر د سترګوستا په دغه روح البیان وګورئ. وی کرامت دوه قسمه دی، یو اختیاری دی بل غیر اختیاری دی. وی دا د کرامت اختیاری وو. روح البیان والا څوک دی لکه اسماعیل حقی بروسوی رحمه الله. اهل سنت دی کنه چرته بریلی مریلی دی؟ اهل سنت دی. راشد مقالات کوثری دا شین کتاب را کړي المارینا دا تلبیس ابلیس لاندې پروت دی. دا اوري چې داغه څوک دی تفسیر روح البیان والا څوک دی شین کتاب را کړي کنه څه کیسه جوړه دا ګوره مقالات کوثری د چا دی؟ دا د علامه محمد زاهد کوثری دی. دا څوک دی؟ دا د یوسف بن نوری صاحب استاد دی. هغه څوک دی؟ دا انور شاه کشمیری شاګرد دی. خدای د علماء دیوبند استاد دی. د صاحب روح البیان باره کې 482 ولیکي 402 اتیا سوی دا وګورئ. مؤلف روح البیان فی تفسیر القرآن، مؤلف د روح البیان چې تفسیر د قرآن دی. وینه یې خاصوي هو العالم المفسر الاصولی الفقی المتکلم. متکلم اسلام روح البیان والا دی. چا کرامت اختیاری منی متکلم اسلام دغه شودته نه وای چې کرامت اختیاری نه منی، معجزه اختیاری نه منی. الله د جسم ثابتای او په کتاب لیکلی چې متکلم اسلام. نو متکلم اسلام دته وای مړه متکلم اسلام روح البیان والا دی. سو کوی علامه کوثری وای. په خبره باندې پوښویا زه درځم، ما سره اوس ماتې نشته درځم. ته خپلې واله او د هغې راځي ویلېږي ساري ځه له شا په خبره باندې پوښوئ که نه. خطر اواله روح البیان دغه آیت باندې وګوره که نه. صفحه زه حافظ خو نیمه که نه 40 آیات د سورت نمل باندې راواړوه. دغه تقسیم پکې هغه کړی. الیواقیت والجواهر راوالته. الیواقیت والجواهر دا عقیدی کتاب دی عبدالوهاب الشرانی رحمه الله لیکلی. موږ دغه مسلې به چې طالبان کتاب اوچت کړي او بل ځای کېږي، ما ورته یو ځای ویلی یا بل ځای کېږي، بس بیا مسله ورانه شي. زه هوا دغه ولیکئ ځان سره. کېدای شم دلته مخې ته پروت دی، تاسو وګورئ دا دې شته که نه. دا راکړه دې د ولی تعریف کوي ښه چې ولی چاته وایي؟ الکاملو من قدر علی الکرامه. هغه کامل سړی چې په کرامت قادر وي، چې قادر شو اختیار راغو کرانه ولک. صفنه مزان سره ولي کوي 400 او 489 کنه نه اتیا
ډیر ښکلی بحث یې کړی دلته د کراماتو ښه. اوس د عبارت زمانه خطا شوی ګوره مې پیدا کوم یې دا دی. دا بحث تاسو ټولو ګورئ ښه. د کرامت باندې مکمل مستقل بحث لګولې دی ښه. کله کله د چاپونو کې مسله راشي. هاي 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 نو یو آیت د څه پیش کړی دی لکه د سورۃ انعام 109 آیات او دویم پیش کړی د سورۃ رعد وما كان لرسولنا ياتي بآية الا باذن الله او ندی وس د رسول کی چراتلو کی په یو معجزې سره مگر په اذن د الله. پوښلې کنه دا د شفاعت په باب کې مرضی کنه منزل الذي يشفع عنده الا باذنه باذن الله د وجه د مخلوق اختیار سلبیږي نه او کته سلبیږي چې باذن الله هغه اختیار سلبیږي. زتا ته وسو آیاتونه پیش کوم. اول آیات الله د ساحرانو بارکه سوې په اوله سفاره کې وما هم بضارين به من احد الا باذن الله او نو دا جادوګران zarar رسون کی په دې سیر سره اچا تا مگر پیزن د الله سره دی به zarar رسول 50 سره پیزن د الله سره ان کنه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله کنه خا اذن الله غل تراغه اوس د دې سحرو اختیار د باذن الله د وجه سلبو کا باقی ودارته وای کوي چې سلبو نبي خودی ته سزا ورکول لا ظلم دی. که مسلوب الاختیار سړی نه یو کار صادر شي او تا هغه ته سزا ورکې دا خو ظلم دی. پوه نه شولې او که اختیار وي نو باذن الله راغی و اختیار یې مانی نو دغه شفاعت بدون اذن الله نشته کنه بغیر د اذن الله نه. او چې کله شفاعت هغه ته اذن وکړي شي په اختیار سره به شفاعت کی بګوره بعد الاذن اختیار باقی دی اختیار شته. الګ پویږي کزا سي لګي ایم دیوال ته لګي ایم پویږي په خبره کنه او بیا سه ولاندې بلا ته پل مپل کړي دي بس دغه مولا ویل دیو دی مولا ویل دیو ومنها ما قال في المسامره ومنها ما قال في المرقات او ما قال الشيخ عبد الحق او بصره لګیدلې دي سیبا وقال النسفي نسفیم تمنی نو بس دا کسی می سي جوړی کړي دي هاوی جنگول را جنگول آیاتونو کې تحریف غلط استدلال اولان د علماء او اقوال هغه اړتو پړتو بس تاویل ما ویل دی ویلی و غ ویل دي نو مولیانو خبره م پیش کو پارام کینوس تاسو مولیان را یاد امام صاحب نه مانی خدای نه مانی د نادر شاه خبره وي خدای نه مانی خدای پالواګانو ملواګانو جنگ نه دی خدای نه مانی خدای او قران نه مانی قران اورې کنه خدا خواغه سیم مبحث اوس کدی کی پورا تفصیل کوو بیا وخت ډیر نیسینو ان شاء الله تسلیب هم شوی لګا نه ډیره الحمدلله او کدی نه پسم وای چې واخو دلیل وای واخو دا وای واخو دا وای واخو دا وای او الله دا بس کیږي دا بس کیږي نو دی سره بس کیږي مسلم سره بس کیږي دی نور سره بس کیږي روح البیان سره بس کیږي شرح مقاصد سره بس کیږي دا دومره کتابونه چې موږ پیش کوو هغه سره بس کیږي اسی په خبر راشي هغه چې سوي چل ولر سره کوي د خلی صفائی ده ا کړته پړتیس د دی و نور څه نشته سودم ته تک شین دی
المبحث السادس شپږم مبحث سویم مبحث شپږم مبحث فی بیان المضامین المبینه فی القرآن. قرآن کې څو مضامین بیانېږي. نو زده کړه دې مقام کې دا خبره قرآن کې شپږ علوم چړلې کېږي. زر زر لیکا اصول تفسیر د نابغه شهید رحم الله کې تفصیل سره دا خبرې موجود دي. اول نمبر اعتقادیات، دویم نمبر عبادات. اعتقادیات خو پیژنې کنه چې بحث ونه کې نو هغه آمنت بالله دا غي مضمون دی، اثبات د وحدانیت، اثبات د رسالت، دا آمنت بالله مضامین دي کنه وغیرہ وغیرہ. بعد الموت راواله، ایمان بالآخرت راواله، دا ټول هلته ذکر کیږي قران کریم کې. دویم نمبر عبادات، پنځ بنا د اسلام. بیا سره jihad داغي د نفاذ د پاره jihad ته ضرورت راځي. داغي قوانین ذکر کیږي، انفاق فی سبیل الله ذکر کیږي، منځ روزه او jihad، زکات او حج دغه ذکر کیږي. دریم نمبر مشتهیات لکه ماکولات، مشروبات، ملبوسات، منکوحات چې اشتها ورته کیږي، خوراک سکا کو دغه رنګي جامع او زنانه وغیرہ. سلورم معاملات بیع او اجاره لکه آیت د مداینت بتا تراشی کنه آیت د مداینه درې مسیفاره کې چې غټ آیت دی په جمی قران کریم کې ورسېدل کنه اذا تداینتم بدین الا جل مسمن فكتبوا دا آیت. زواجر چړلې کی لحفظ النفس لکه قصاص راواله، حدی قذف او د غرنګي چې کم دی، حدی زنا او د نور شذونه راواله. شپږم آداب خلقیه ذکر کیږي. آداب خلقیه سالکه آداب خلقیه، اصلاح د نفس وی، اصلاح د معاشري وی، سیاست مدنیه وی. اواز وی چې قران کریم کې چې کوم مضامینونه بحث کیږي هغه شپږ دي. نمبر 1 آداب خلقیه، زواجر، معاملات، مشتهیات، عبادات، اعتقادیات. دویم قول دی چې مضامین مبینه فی القرآن 15 دي. قرآن کې 15 مضامین بیانېږي. نمبر 1 علم المخاصمه، مباحثه د مشرکین سره. علم المخاصمه سواد سره. نمبر 2 علم الاحکام چې هغه عبادات او معاملات دي. نمبر 3 علم التذکیر بآلاء الله، علم التذکیر بآلاء الله. خبر باندې پیږي کنه د الله په نه د الله د نعمتونو یادګیرنه. نمبر 4 علم التذکیر بایام الله، د ما سبق خلکو واقعات پیش کړي. نمبر 5 علم تذکیر الموت وما بعد الموت، مرګ باندې مرګ یادګیرنه درکې، د مرګ نه پس د حالاتو یادګیرنه درکې. دریم قول دا دی چې قران کریم کې چې کوم مضامین بیانېږي هغه سلور دي. مضامین مبینه فی القرآن سلور دي. علم الاصول، علم الاصول کنه ما علم العقائد شو، علم الفروع ومغه معاملات عبادات شو، علم القصص والامثال ومغه د ما سبق خلقو کیسې شوي. او نمبر 4 علم السلوک لاصلاح الباطن، علم السلوک لاصلاح الباطن. سلورم قول دی چې مضامین مبینه فی القرآن 3 دي. نمبر 1 صلاح العلم، صلاح د علم. نمبر 2 صلاح العمل. نمبر 3 الترغیب والترهیب. پنځم قول دی چې مضامین مبینه فی القرآن 2 دي. التحلیه بما يرضى به الله، التحلی ځان خسته کول په هغه څه چې الله پر راضي کیږي، او التخلی اما نه الله، او ځان خالی کول د هغه څه چې الله ته نه کړی دا. په خبره باندې پیږي. او شاه منصور بابا بوي چې مضامین مبینه په قران کې شپږ دي. مضامین مبینه په قران کې څو دي؟ شپږ دي. اثبات التوحید،
اثبات الرساله دوش، البشارات دریش، التخویفات سلورش، الجهاد پنځشو، خلافا للجماعت التبلیغیه، تبلیغی جماعت والا جهاد نه منیخه، جهاد آیاتونه بوت او د قران نو باسي په خپل کار را فټ کوي. انفروا خفافا وثقالا، الله وی درانو سپک جهاد توزي کډی را اسلحه وړیو کله غوړي د انډیا بارډر تزان را سوا د انډیا سره جنگ کوا ورسېدي د امریکای په خلاف تیار اوسه سپک او درونو ځه دیسه وی انفروا خفافا وثقالا د خدای لار کې راوځي ک بسترې ډېرې وروړیو کله ګیروړي خیر دی ک سپک روزي ک درون ملګری نه به والي التا سپک روزه خو ویروزه قرآن د جهاد آیاتونه په دې چورلنډي باندې فټ کاوه شرمېدل یا شرم نه درځي. او شپږم انفاق فی سبیل الله خیراتونه بکې اخوانان دې ته ډېر خوشاليږي فاستبقوا الخيرات الکه خیرات نه یادې خدای دې غر کا ته خیرات جمع د خیر د نیکیان یادې خیرات هم نیکی د نیکو تر منډه کا یوازې صدقه نه یادې نور نیکیان هم یادې دې ته خوشاله وي فاستبقوا الخيرات وګورئ وی خیرات ټکی قرآن کې راو. او کله بشا منصور بابا وی قرآن کریم کې سلور مضامین بیانېږي، خالقیت، تربیت، احوال البرکت، احوال القیامت. دا زمونږ شپږم مبحثو. اصول تفسیر کې نابغه رحم الله دا تفصیلی ذکر کړي، مې خلاصه بیان کړه. اوم مبحث باب قراءة التعوذ قبل التلاوه، اعوذ بالله تلاوت نه وړاندې لوستل او حکم د استعاذې بغیر الله. دا غي وضاحت مونږ کړو کنوم کړي لکه چې استعاذه بغیر الله شرک نه ده. که په درجه د سبب کیو به طور مجازي بالکل روا ده، پروا نه کوي. حواله مونږ ورکړو کنه اعوذ برسول الله ولا حواله او خیر د چن حواله ځان سره د بدرین ورې ملکې نه وی حواله پکار بمشي هغه حواله چې هغه کې مونږه نه وی لیکلې ښه. موجم کبیر لتبرانی شپغم جل 229 صفحه، شپغم جل 229 صفحه، شپغم جل 233 صفحه او شپغم جل 239 صفحه، شپغم جل 240 صفحه او شپغم جل 350 صفحه. دا یو حدیث په دې ټولو کې ذکر دی. نبی له سلام وای ومن استعاذکم فاعذوه، او چا چې دنه پناه غوښته پناه ولا ور کوي. ومن استعاذکم فاعذوه دا به الته بیا واړې په خبره پوه شولې. خدای غرنګ ځان سره ولیکي مشکات شریف دویم جل 309 شپږم صفحه، باب الامان مشکات شریف دویم جل 309 شپږم صفحه، باب الامان روایت ام هانی. ام هانی رضی الله عنها راغ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته وای وګوره ما یو کس ته پناه ور کړی دا او زما د مور زوی علی رضی الله عنه وای چې ستا د خزو پناه ور کې چاره وسته او زوس هغه غسړې قتل کړي. نبی له سلام ورته وای قد اجرنا من اجرت یا ام هانی، قد اجرنا من اجرت یا ام هانی، مونږ پناه ور کړی دا غچا ته جتا پناه ور کړی دا ام هانی. ته خو وی چاله کا استغا دا شرک فی الاستعاذہ فی الاستجاره دی او استجاره او پناه به صرف د الله نه غواړو غیر الله پناه نشي ورکولې فرق نه کې سیپن مولا توایا. نو قد اجرنا من اجرتی یا ام هانی مشکات 309 شپږم صفحه دویم جلد باب الامان. الګه پوېږي کنه دا په نور حواله. اعوذ بالله دې کې پوره تفصیل کا غواړی نو موږ سره چون کې وخت کم دی تاسو تفسیر کبیر اول جلد، تفسیر کبیر اول جلد مکتبه حقانیه دا ځان د تاسو والی پوښولې او دې کې تاسو صفحه نمبر چې کم دی په دې کې تاسو
مونږه بل ورځ ویلو کنه دی کی ته چرته ویلګه پس وځه پس اوس راغو ابي غیرت دا ټیم ود پراتی صفحه نمبر 70 ځان سره ولیکي اول جلد الباب الثاني في المباحث العقليه المستنبطه من قولنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلم ان الكلام في هذا الباب يتعلق باركان 5 الاستعاذه والمستعيذ والمستعاذ به والمستعاذ منه والشيء الذي لاجله تحصل الاستعاذه ناغه په موړ بحث کړي دي موړ بحث په خبره باندې پیږي کنه او زمون تیر کال بلکې اول کال چې مونږ کوم دورې تفسیر کول هغه زیشان مولوی صاحب سرشتہ د یوسف خیل والا هغه تاسو هغه نه راوړوي زمون د اول د اعوذ بالله تحقیق ماده دی هغه کې ډېر لوی بحث کړي اعوذ بالله کې پوره تفسیر کبیر ورکه ما ویل اړ ساده هغه کیو موبایل باندې مونږ ریکارډ کړو او ډېر ساده راغلی ډېر خراغلی تحقیق سره راغلی نو بیا غي ته رجوع کوي اوس کوم بیا ورکو زیګو نو بل ورځ روزه ده او دیر سپاره قران راته مخې ته پروت دی او دا بیا ختميږي نه خبره باندې پوښوي نو سبانه به ډایرکټ په سورته فاتحه باندې بسم الله الرحمن الرحیم وایو ان شاء الله د الله په توفیق سره وصلی الله تعالی وتبارك على خير خلقه محمد وآله وبارك وسلم عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.